امام مسلم رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کوم وخت چې یو سړی خپل کور ته ننوځي د کور د ننوتلو په وخت او ډوډۍ خوړلو په وخت کې بسم الله ووایي شیطان و خپل نور ملګرو ته وایي ستاسې دپاره دلته نه د شپې تیرولو ځای او نه خواړه سته او که بیا یو سړی کور ته ننوځي او بسم الله و نه وایي نو شیطان وایي د شپې تیرولو ځای مو پیدا کړي او که بیا د ډوډۍ خوړلو په وخت کې بسم الله و نه ویل نو شیطان وایي د شپې تیرولو ځای او د شپې خواړه مو پیدا کړه. رواه مسلم. نو د بسم الله په برکت سره انسان خپل ځان، خپل کورنۍ او اولادونه، حتی خپل کور د هر مرض او بلا، هر شر او آزار څخه ساتي. او بسم الله څونه ښایسته، څونه لو او عظیمه کلمه ده. دا هغه کلمه ده چې په هغه سره د قرآن مجید کلام الله عز وجل شروع کیږي.